الرحمن الرحیم. سلامونه، روغتیا په علم. راغلی یو کامې ته. په کامه کې د کلي روسي بیله یاري د دغې فامیل په اړه راته ملګرو ویلي وو. ویل کېږي چې ستاسې خوراکي دا یوه کوټه ده؟ دا خو ځای د چا دی؟ دا پردی دی، زموږ نه دی، د بل چا دی. ښه، د بل چا دی. دغه دونه اوس خو بیا پسرلی راځي، باران کېږي، بل کېږي، په دې کوټه کې به تاسو ګزاره وشي؟ بس ګزارم کېږي او که نه بس مجبور یې. دا لاسونه د ژمي کې داسې شول؟ نو واصلین شی نه و چې غوړ کړي دي ورباندې؟ نه، پیسې راسره نشته. ښه. پلار د څه کار کوي؟ پلار هم یې کار نشته دی، په کور پروت دی. په کور پروت دی. نو د کور کوشش یې وکړه، د کار کوشش یې وکړه، ونه کړه؟ نه، کار یې نشته دی، نه پیدا کېږي نه. بیا د هغه د کومه کېږي؟ دغه چې شی خورئ، چې څښئ، دا د کومه کوئ تاسې؟ دا بابا مې دی پاکستان کې دی، چې کله یي که نه موږ ته چې شی راولېږي لږ، بس هغې باندې زموږ ګزاره کېږي، یو بل یې راته واخلي، هغې باندې بس زموږ د خپل د کور ګزاره چلېږي. د مور خوا نه بابا دی که پلار خوا نه؟ د مور خوا نه. د مور خوا نه دی. ښه. مخکې د پلار څه کار کوو؟ مخکې مې پلار شطرنج کار کوو، ډېر وخت یې کولو. هغه کار اوس وخته بند شوی دی، که نه کار یې نشته دی، بل چا سره همداسې دیاړي کوله او 200-300 روپۍ به یې ورکوي د ورځې، بس هغې باندې زموږ خپل کور ګزاره چلېدله. ته مکتب کې؟ او مکتب کې یم. څوم صنف کې؟ څلورم. او څوم نمره یې؟ دویم. معلومیږي خبرونه د نامخته لایقه یې. او دا ورورک د مکتب کې دی؟ او دا څوم صنف؟ ته څوم صنف کې؟ نوم دې څه دی؟ توحید. توحید جان. ښه. نو دا څو ورځې وایي کور کې بیخي وړه نه وو؟ هېڅ شی هم نشته، نه مړه شته، نه ښه نه بد، بس کله یو راولېږي کله بل، بس ګزاره هم پرې کېږي. بیا څه شی هم کول، یعنې که وړه نه وو بس د کله یې راته یو راولي، اوس بله ورځ دې راته راولېږه، اوس نشته دی، اوس هم نه و. دغه کور څو کوټې لري عمومي تر هغه سره پورې؟ 3 کوټې. یو کوټه یې ستاسې ده. دا نورو کې څوک دي؟ دا پردي خلک دي. یعنې هر چاته یې برخه ورکړې چې څوک چې کورونه نه لري دلته اوسېږي. او تاسې اصلا هم د دې ځای یاستئ؟ تاسې ورته هغې پورې هغه سودا هغه کې سودا مخکې د هغه راوړی و. نو دونه نه پوهېږي خوراکي دلته به تر کومه وخته پورې اوسېږي؟ یعنې که دا سړی خپله راشي بیا به څه کوئ؟ په خپله راغلو موږ به بل چېرته ځو، چېرته وشړو ځو. دا ژمی څنګه تېر شو؟ چې بخارۍ چې لګولې وه؟ نه، هېڅ شی هم نه. همداسې هغه کمپله کې؟ یعنې دا ټول ژمی په هغه کې تېر شو، بې بخارۍ او بې ښې بې بدو؟ بس اوړی هم همداسې تېرېږي. اوړی خو بیا سخت دی، د ژمي نه خو اوړی ډېر سخت دی، ځکه پکۍ چې نه وي نو بیا هېڅ هم نه هغه کېږي. ته څو وروڼه لرې؟ زما شکر دی 4 وروڼه. او مشر دا دی که دی نه مشر شته؟ دا دی. ښه. نو دا خو خپله ماشومک دی. درس کې تکړه یې توحیده؟ څوم نمره یې ته؟ زه د 3 نمره. نامختین ښه د خوراکي د 2 نمره ته 3 نمره. بس درس ووایئ. زموږ چې هر وخت چې د وسه کېده موږ بیا درته راوړو، خدای مهربانه دی. او ته خوراکۍ دغه کې به واصلین یو شی چې لاسونه دې پرې غوړ کړي، د شپې خوانه یې غوړوه، او که پلاستیک وي نو چې پلاستیک کې تاو کې بیخي به زر د خیر هغه جوړ به شي. په خیر. هغه سودا موږ درته رانباسو. خوراکي دغه مې تاسې سودا خدای دې کړي په دې باندې ستاسې مشکل حل شي. چا چې دی هغې ته به دعاوې کوئ. خدای پامان. خوشحاله اوسئ.